د فرض من بعد آیة الکرسی ویل دا څومره فضیلت لري راشئ واورئ. یو حدیث کې راغلی د الله پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي من قرأ آیة الکرسی دبر كل صلاة وی چا چې د فرض من بعد آیت کرسی ویلا وی لم يمنعه من دخول الجنة الا الموت وی د جنت د داخلو دیونه دا نه دی منع کړی مگر مرګ. څه مطلب شو؟ مطلب دا دی د وفات کېدل او ډایرک به جنت ته داخلیږي. سبحان الله، اسانه عمل دی او ډېر مسلمانان بل دین نه خبره ای. د آیت الکرسی کې د چا زده نه هغه خدای زده کوي، نور هم فائدې شته دی، مونږ به وروسته ویو. او همدغه رنګې که چا زده وي نو د فرض مون نه بعد مه پرېږدئ. د مرګ او د ژوند پته چاته شته دی؟ چاته دا لیکل راغلی چې ستا مرګ به پلانکي ټیم کې نه پته نشته، موږ کله مرو. دا چې د هر فرض مون نه بعد تا ویلې ده او انسان ته مرګ راځي ډایرک به جنت ته داخلیږي د الله په فضل سره. عظیم عمل، اسانه عمل، د وفات نه وروسته ډایرک جنت ته داخلېدل دا د الله د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د خوله وینا ده. په دې کې دروغ او شک څوک کولی نشي. که څوک پکې شک کوي د اسلام نه به څه وي، د ایمان نه به خلاصي.